دا د اسلام آباد په سیکټر آی 12 کې د افغان کډوالو کیمپ دی. دلته نه خو بجلی شته او نه د کیمپ اوسیدونکو د ژوند نور اسانۍ لري. په دې کیمپ کې میش عبدالحمید علیزی چې د افغان سفارت لخوا د دې پنغاړي استازیتوب هم کوي وایس اف امریکا ډیوتوي دلته ټول میشته خلک ډیر بې وزله دي او امروزه ژوند د لاس په مزدوري تیریږي ولې د وبا د لاسه اوس مزدوري هم ګډوډه شوې ده. دغه خلک د 1500 شپږ دیاړي کوله څوک دیاړي کوي دلته څوک کاغذ ټولوي څوک سکی څوک د موټرسایکل کار کوي نو د دې اوس مزدوري نشته خاص مزدوري په ټپه ولاړه خاص سبزی منډي چې دغه کې مالته دغه ریډي والای دغه والای نسی دغه سیډي والای نسی او دا بیا بندي هغه جریمانه به دغه ورکي. دا کیمپ د نن څخه یو لسکاله مخکې د یو ان ایچ سی آر په مرسته جوړ شوی وو او دلته د شمیرو تر مخه 215 کورنۍ ژوند کوي چې شاوخوا 15000 نفر لري. په دې کیمپ کې چې څومره هم کډوال اوسېږي د هغوی رزق نږدې سبزی منډي کې د کار روزګار سره تړلی دی. خو 13 کلن عبدالخالق چې 8 بچیان لري وای په سبزی منډي کې به لاسګاډي چلولو خو راغلی وبا هر څه تاله ترغې کړي دي. کورونا بیماری چې کله راغلی د کار خراب شوی دی نه پرېږدي بس وایرس مو جوړوي که نه د دې وجې ریړۍ هم درنه بیایي نو کار روزګار ته یې نه پرېږدي. که چېرې دیاړۍ ته لاړ شي په روډ باندې ماښامه پر کښېنه څوک نشته دی چې بوی دي ځي د دې وجې نه ټول په کور باندې ناست که چې څوک دیاړۍ ته ته دیاړیدار هم په کور باندې ناست دی که چا منډۍ کې کار کوي هغه هم په کور باندې ناست دی. یو هغه کس دی چې دننه منډۍ کې چېرې ټیم یې که نه برنډه کې دننه هغه کس خپل کار کولی شي نور ټوله په کورو باندې ناست. د دې کیمپ اوسیدونکو ګیلمن دي چې د وبا په دې سخت وخت کې ورسره نه خو یو ان ایچ سی آر او نه افغان دولت کمې مرستې کړې دي. ښکاره دی وي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې وروستو کې د لاک ډاون پر مهال چارواکو ته د افغان کډوالو سره د مرستو امر کړی وو خو د کیمپ اوسیدونکو وایي چې تر اوسه پورې ورسره هیڅ چا هیڅ مرستې نه دي کړې. خو په دې حق چې کله ډیو ریډیو د یو ان ایچ سی آر د دریز معلومولو هڅه وکړه نو ناکامه شو. 15 کلن نصیب خان چې په یو وخت په معذوره دی وایس اف امریکا ډیو ته وایي د زړه په رنځ اخته دی او یو زوی هم دماغي ناروغه دی په ګوډه خپه څه ناسه مزدوري کوي خو د وبا د لاسه په کور ناست دی. مزدوري کومه ده مزدوري په دیال کې کولی شو جمله بیمار یم شوګر بیمار یم سپینګری سي دغه خپلوان کومه شل دیش ورکوي بل څوک نه درکوي څوک یې درکوي. د دې کیمپ واړه زاړه د کرونا د وبا څخه د ځان بچ ساتلو د تدابیرو هم ناخبره دي او واړه ماشومان پسخه نالو کې ناستي او لوبې کوي او د کیمپ اوسیدونکو وای دلته د یو ان ایچ سی آر په مرسته یو سکول هم چلیږي خو هغه د آبادی په لحاظ سره ناکافي دی. ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا ټي وي اسلام آباد.